بسم الله الرحمن الرحیم. په دې ویډیو کې زه تاسو ته وایم چې موږ څنګه کولی شو خپل فیسبوک پروفایل باندې عکس ولګوو. ورسره په کور کې موږ څنګه عکس لګولی شو په کمپیوټر کې. سمه ده، که چیرې غواړئ کمپیوټر زده کړئ، د کمپیوټر تخنیکونه زده کړئ، نو زما چینل سبسکرایب کړه، د زنګ علامه هم فعاله کړه چې د ټولو نه مخکې تا ته زما ویډیوګانې ورسیږي. که چیرې په فیسبوک او یوټیوب کې مشکل لرئ په کمنټ کې ولیکه. ویلکم افغان ورډ ایجوکیشن یوټیوب چینل. زه کروم بروزر تیار خلاصوم. کله مې چې خلاص کړ فیسبوک کې به تیار لاګین شي. کله چې لاګین شو، لاګین نه بعد به په دغه پروفایل کلیک وکړئ. دې نه بعد در سره دا راځي نوید خان په نوم ما سره اکاونټ دی. لیفټ کلیک ووهه. کله چې لیفټ کلیک ووهه موږ سره دلته راځي. ډېر په اسانۍ سره موږ کولی شو. دلته ګورئ د کیمرې علامه موږ سره ده. په دې کیمرې باندې به لیفټ کلیک ووهئ. لیفټ کلیک نه بعد به اپلوډ فوټو ووهئ. اپلوډ فوټو نه به بعد دغلته به یو تصویر ته انتخاب کړئ. سمه ده، دغه یو عکس ما انتخاب کړه. کله چې عکس انتخاب کړه موږ سره اوس راځي دلته ډسکرپشن دی. د عکس په باره به ته چې لیکي دلته ولیکم ساحه چې مثال ته ورته غواړئ برابره کړې. دلته چې دی موږ سره ګورئ فقط عکس زه غواړم دغه ځای ما سره په پروفایل کې راشي. دې څخه کرپ کېږي فوټو. سمه ده، دې ځینې کرپ کولی هم شو، خو دغلته ما اندازه ورته جوړه کړه. کله چې اندازه جوړه کړه سیف باندې به ته ووهئ. کله د چې سیف ووهه موږ سره اوس صفتي مکمل شکل باندې برابرېږي. زموږ عکس په دې رقم راغی. زه غواړم چې اډ کور فوټو ان فیسبوک سلیکټ فوټو یا اپلوډ فوټو به ووهئ. اپلوډ فوټو چې کله ووهه زه بیا هم همدا عکس انتخابوم. اوپن به ووهئ. اوپن نه به بعد موږ سره عکس اپلوډ کېږي. کله چې اپلوډ شو اندازه به ته تیاره برابره کړئ. عکس موږ سره اپلوډ شو. دلته به ته اندازه برابره کړئ چې کومه اندازه ته غواړئ. سمه ده، ګورئ د عکس تیار دی په برابري دی. بعضې عکسو کې لږ فرق راځي. زه غواړم چې عکس دې ما سره دومره راشي. مخ نه غواړم، فقط دومره دې راشي. فقط سیف چینجز به ووهئ. کله چې سیف چینجز ووهه مکمل موږ سره ثبتېږي. عکس زموږ ثبت شو او هم یو ریفریش وهم چې مکمل ما سره صفحه نوي شي. مکمل صفحه ما سره نوي شي. ګوره دواړه موږ سره اپلوډ شوي مکمل شکل باندې. دا یو دی او دا دوه دی. که چیرې کومه پوښتنه لرئ په کمنټ کې راته ولیکئ. خدای په امان، ښه ورځ ولرئ.